د کهانې په شروعات کې موږ یو سړی وینو چې هغه ته په غاړه کې یو غلۍ واچولې شي او د دې مطابق د انسان په ټول بدن کې لاسونه داسې ځای دی چې د هغې نه په اوره جوړېدو کې د ټولو نه لږ وخت لګي. په اصل کې دوی په یو ریل کې سفر کوي چې دې نه بهر دنیا کې د وورې مرګي یخني راغلي وي. په ریل کې دا خوش قسمته خلک وو چې کم بد شوي وو. دا ریل په شلو ډبو باندې مشتمل وي خو په دې کې ډیر ظالمانو سلوک دوی سره کیږي او د دې نظام مشره یوه ښځه وي کومه چې په ښایسته جامو کې دوی ته سنجیده انداز کې تقریر کوي. په اصل کې دوی په ملک باندې حمله کړې وي او د دوی نه غلامان جوړ کړي وي. د دې په لاس کې یو زوړ بوټ وي چې کومه د هغې سړي په سر باندې خودي وي او وایي چې دا بوټ زموږ دپاره صرف یو بوټ نه بلکې زموږ د نظام خلاف استعمال شوی یو وسله ده. په اصل کې کله چې د دې کسانو د دې سړي زوی بوتلو نو دغه سړي په دې بوټ باندې په دوی گزار کړی و. د دې ښځې په مخ کې یو ماشوم هیڅ حیثیت نه لري خو د خپل یو کس هم بې عزتي د دې لخوا یو غټ جرم دی. او څنګه چې 15 منټه برابر شي د هغه سړي لاس سره وباسي چې د هغې نه اوره جوړه شوې وي بیا یو غټ څټک ورله راولي او لاس ترېنه بېلوي. دا د هغوی زندګي وه، نه سم خوراک نه عزت او د خوراک په ځای باندې به ولا روزانه صرف یو ټنګری ورکوله چې دوی ته دا هم پته نه وه چې دا د څه نه جوړیږي خو صرف دومره پوهېدل که چېرې دا ونه خوړو نو د لوږې نه به مړه شو. دا د دوی لومړنۍ ورځ نه وه بلکې دا سختې دوی د تېرو 18 کالو راځې تېرولې او د ریل نه یې بار دنیا نه ولیدلې. په دې کې یو ځوان چې د هغه نوم کریس وي هغه د دې ظلم نه تنګ راغلی او هغه د ازادۍ دپاره تیارې شروع کی او د اوسپنې د ډرمانو نه یو غټ بمبو جوړوي او هغه ته داسې ولګي چې د سکیورټي والا په ټوپکو کې ګولۍ نشته. بیا هغوی د هغې بمبو په مدد سره د خپلې ډبې ور ماتوي او په یو بلې ډبې کې داخلیږي او هلته موجود کسان قابو کوي او په دې کې هغوی جیل ته ورسي چېرته چې یو ماهر انجینیر وي چې کم په خپله باندې د دغې ریل ایډوانس ورونه جوړ کړي وو. د کریس هغه ته سترګې وي چې دې نه پس بیا کار اسان دی خو هغه انکار کوي. بیا هغه دوی ته یو شرط ږدي چې زما لور به هم د ځان سره بوزو او د خوش قسمتۍ نه د هغه لور د دیوال نه هغه له هم کتل کولی شو. او کله چې دوی یو ورکولا وخلوالوي لور ولا آواز ورکوي چې اخوا کسان دي خو د هغې پورې ډېره ناوخته شوي او هغوی سره په لاسونو کې چړې او تبرونه وي. بیا هغوی اکدم تیاره کی او دوی نه ډېر زیات په بېرحمۍ سره کسان مړه کی خو دوی په ډېرې بهادرۍ سره بیا هم د هغوی مقابله وکړي. په ټوله دنیا کې صرف دا یو ریل وي چې بد شوي وي خو اوس هغوی د دې ظالم نظام نه تنګ شوي وو او د وروسته کېدو اوس لاره نه وه. بیا هغوی هغه ښځه ګرفتاروي او د یو نه پس بله ډبه قبضه کوي او څنګه چې هغوی مخکې کېږي هغوی هغسې حیرانېږي. دوی یوه ډبه ویني چې هغه صرف د سبزیو د میوو د کرلو دپاره وي. یوه ویني چې هغې کې هغوی کبان ساتلی وي چې مالدار خلکو ته تازه خوراکونه ملاویږي. یوه ډبه هغوی ته داسې هم ملاویږي چې هغوی دا د فرج غوندې استعمالوي. بیا هغوی یو داسې ځای ته داخلیږي چې چېرته یو سکول وي او د مالدارو خلکو بچي پکې تعلیمونه حاصلوي او چېرته د هغوی واړه چې د ګونګټانو نه جوړ شوي خوراکونه به یې کول. دغلته ماشومان ښه په خوشحالۍ سره د ریل ګاډي د مالک په شان کې ګانې ویلې. کریس دې هر څه ته حیران وي چې په دې دوران کې دوی له انډې راځي چې په دې وخت کې د هغوی ډبې ته یې هم وړي چې مخکې به یې نه وړې خو هغوی ته د سپته لګېدو نه مخکې د انډو والا ناڅاپه تمانچه روباسي او په دوی ډزې شروع کړي او دې سره د ماشومانو استازه هم په یوې قاتله کې بدله شي چې دا د دوی د ختمولو کوشش و. خو کریس او د هغه ملګري هغه استازه مړه کوي او د هغوی نه تمانچه اخلي. خو د نور ملګرو حال ډېر خراب. په دې کې د هغوی یو خاص ملګری هم مړه شي چې دې سره کریس ډېر زیات خفه شي. هغوی بیا د عیاشۍ نه ډک په یو ځای باندې راتېرېږي او هغه ځای ته رسي چېرته چې انجن وي خو هلته ورته هغه ماهر د ور د کلا وهلو نه انکار کوي چې دا ور صرف د دننه نه کلاوېدی شي. خو کریس دې له لتې ورکوي سوکان وله ورکوي خو ماهر یې رامنې کوي چې دا په دې سره د ماتېدلو والی نه دی او ځان به خوږ کړي. خو هغه په هر حال کې د ریل مشر پسې ورتګ غواړي. په دې وخت کې هغه ماهر دته خپله اصلي اراده ورښایي چې زه دا ټول ریل تباه کول غواړم او بهر دنیا ته تګ ولې چې اوس د دنیا موسم د مخکې نه لږ ګرم شوی دی او د اوسېدو قابل دی. ما یوه تجربه کړې ده چې د غرونو اورې اوس ورو ورو په ویلې کېدو دي چې کوم د موسم د ګرموالي علامت دی
او څنګه چې هغه یو خاص خټینه جوړ شوی بم ورلګوي په دې کې یو ښځه راځي او په هغه باندې ډس کوي او کریس ویلفورد له دننه بوځي یعنی د ریل مالک لا هغه په اول ځل دغه سړی ویني چې د ریل خلک ورته خدای وایي هغه ته وایي چې تا چې کومې جګړې او سختې تیرې کړي دا ټول هر څه زما د منصوبې حصہ وه ما په خپل دا حکم کړی وو چې تاسو ته د خوراک کم درکړی شي او ظلم د باندې وکړی شي چې تاسو بغاوت ته جوړ شئ دې سره به هغې پورې د ریل آبادي هم سیوا شوي او ما به چې ستاسو په ذریعې سره به لږه راکمه کمه د دې په اورېدو سره کریس حیران پاتې شي او ویلفورد هغه ته د ریل د مالک د جوړېدو پیشکش کوي خو په یو شرط چې خامخا به ته دغه ظلم جاري ساتي چې یو بل ډبې واره هم دغه شان تنګ شي او بغاوت وکړي او دې سره به هم دغه شان نظام روان وي خو یو اخیری خبره چې د ریل اکثر پرزې خرابې شوي د دې دپاره به د 5 کالونو د کم عمر والا واړه راولي او د انجن د پرزو په ځای باندې به کار اخلي دې سره کریس ډېر غوسه شي او ویلفورد لا خوله وهي او بیا ترنه سه وباسي بیا هغه په انجن کې لاس وردننه کوي او د خپل لاس په ذریعې سره انجن ودروي او ماشوم روباسي بیا کریس او د هغې ماهر لور بم ته اور ورته کوي او په اخره کې کریس او زخمی ماهر دواړه د دغې دوه ماشومانو نه لاسونه چاپېره کوي او یوې غټې دماکې سره ریل لاندې راغورځېږي چې دې سره د 19 کالو راځي چلېدونکې ریل تباه کېږي او په حیرانتیا سره هغه دواړه ماشومان صحیح سلامت په بار دنیا کې قدم ایږدي چېرته چې هغوی نور هم ځناور ویني چې کوم نه دا معلومه شي چې یخني اوس هم شته خو دنیا د اوسېدو قابله شوې ده تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای